قرآن هم سلا ساتلی دی خار کې چې ملا ملا یو سلور ملوانې راغلی دي څه چل دی ختم شریف کړی دي نه ملوانې ورشي 2 روپۍ ورکي او ملا له یو ورځې 100 روپو لوټ ورکو په ادګیره کې نو تقریر کول یا الله ته واړه جنت ته ورک یې لوټ ته خلکو نو خدای دې مال اور میګ مات کا چاته واړه جنت ته دې دلته ورک مونږ به کم خوازو تیر دي کی دا کلمه د مریان ما سره په سټیج ناشتي چې تاسو دې مړو ته ودرېږي دوی نیت تړي د جنازې بیا وداسه کوي او نام ورته ویلي دي د کابل یو مولا او مدرسې تتلمه ما ته ویلو خبر اورا مال لا وخت د مدرسې نه خبر اورا چې رانږدې شوم مال ورکشه تاسو سره خبر نه کوم ویل مال د اجرا جنازه دې کړې ده ویل ما څنګه کړې ده ته خبرې ویل چې ما ویل چې یو من بوس په اروا د دې دوس الله اکبر تاسو خیال دی چې ستا په کور کې د مولیان یو سپاره وي په 2 روپۍ د خپل مړي ستندر والی دي چې ستا مړي پسې سپاره بخي خدای بیړه غر کا که څه عقل درکې شته که نشته خدای دې د هغه چا کور روان کړي چې د پاکستاني جوړولو دا ورته معلوم نه دا خلک ورته پته نه وه دوی خو د سپو غوندې په تیکه نه و پیښ پیشو تر هغې پورې شیخی چې په مږو نه یې پیښه پیشو ده ته ورته لږه مخه مونږ په مږه پیښ شو ته پوه شوې په خبره دا اوس د امینې ووایې که څه ووایې په ارام کښېنئ په ارام کښېنئ امینېګان راونیسئ د خپلې علاقې او ایم پی ایګان راونیسئ چې تاله چې څومره فنډ میلاو دی ټول راوباسه ته زما په ووټ نمبر شوی ٹھیک ہے اے قرارداد پاس کر ڈی ایس ڈی پلانیٹی اے قرارداد پاس کر چې د کومې علاقې منبر صوبایي او قومي شوی د شپې ورشئ د دې مرۍ نه یې ونیسئ ورته کم فنډ چې تا ته میلاو دی دا زمونږ کوڅې وګوره زمونږ سړکونه وګوره زمون د اوبو بندوبست وګوره हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन زدे په ګرمای کې پکې لاندې نشم کېناسته د بدلې و بچو بل صدر سره نشته بجلی ګران سوی ګیس ګران ډیزل ګران یعنی غریب سړی به په رشقه کې هم نشي سورېدی اور میږم مات شه تاسو اوس هم دې خلکو نه ګیر چا تېر کېږئ غریب سړی به رشقه کې هم نشي سورېدی په بس کې به هم نشي سورېدی ډیزل ګران پټرول ګران چینی ګران اوړه ګران تیل ګران پلانې ګران وسکه د دوی بنگلې مفت کچن مفت گاډ مفت بجلی مفت سوی ګیس مفت ټلیفون مفت هر څه مفت نو هر یو شی په یو پیسه چاکو رومال په یو پیسه هغه مداري بل ګرځیده هر شی د دې مفت زما هر شی په پیسو ګنډېرای نشم خولې ته کولی الله دې د چرګو مرس پې راولي 15 روپۍ کیلو ګنډېرای ده ماشوم دی چې بیمار شي او هڼ استاذ ته دکان ته ورولي هڼ استاذ هڼ استاذ ته چې ورولي اب داس بڑا سخت ډیفیکټ ډریپ ورته ولګوئ نو د 300 روپو ډریپ ورته ولګوئ نن وګورئ په عراق کې او په فلسطین کې خودکش حملې کوي جینکۍ د 22 کال الکان نن په عراق کې خودکش حملې کوي اغه عرب اوس مې ضمیر ومنله چې واقعي الله په داسې قوم کې محمد رسول الله پیدا کړی دی چې په دنیا کې څوک خودکش حمله نشي کولی 14 کالو جینۍ او په یهودو ورځو ځان پورې بمونه تړه دا د الله عظیم قهر دی چې نن په کفارو نازل دی الله دې امریکا سره د مرګرو تباہ او ان شاء الله انجام به د امریکې داسې ګورئ لکه څنګه انجام چې د روس شو دا کابل کې طالبان نه دي نامې مالی طالبان نه دي 15,000 ملایکې بدر ته راغلي وي او واپس نه دي تللي هغه د کابل په دې غرونو کې ناست
کابل کې وګوره کرکرځي استاد کرکرځي ته وګوره په ګرمۍ کې چوغا چوری مونږ په یو کمیس کې نه شوټینګ یې ده چوغا په ځان چولی او خلای چنګ نیولي تاسو خیال راغی انجام بګوره د کفارو خو کمون کې د فاطمه او د عائشه ایمان راغی زمون خزو کې او زمون بچو کې او زمون بزان کې د ابوبکر او د عمر او د عثمان او د علی ایمان راغی حضرت علی څنګه سړیو د حضرت حسن او حسین نامې درته د واغستې دای لاسکه امام حسن او حسین رسول الله صلی الله علیه وسلم په وګنه کې نو لیدلته په صحابه ورله نو صحابه ورته وایي چې نعم المرکوب ډېر خسور لیملا حسنین ته وایي رسول الله ورته وایي چې لا بل نعم الراکب دا پاس واره چې دي دا ډېر ښه دي د ځان نه موچت کړ هغه حسنین وختي راته چا ټلیفون وکړو یمون سره یو دو سړي ناست دي وایي چې د یزید سره جګړه چې وه په ښځه باندې وه او داسې خنزیر سره به ته چل کې داسې سړو سره به دا په څه وه د پاره لوی وخت په کار دی په دې وه چې یزید د قرآن نه باغي و یزید د قرآن نه باغي و او امام حسین ځان او بال بچ او کور په قربان کا خدا اسلام نه باغی او د قرآن نه د باغی سلطنت یې ونه منلو مونږ کې دا ایمان شته تاسو هغه قوم نه یئ هغه خلق نه یئ مونږ نه یو هغه خلق چې اوس د بالا مانا نظر راتم تر دې پورې ستاسو سرک څنګه دی MNA سے NPA سے ناظم سے ناظم سره د اعلان دي کوڅه ډب چې ګرځي آی تاسو کې کنه کونسلران چې ګرځي ما ته نه ګوري دی یاري چې ما ته وګوري زه ورته سرک ته اشاره وکم ما ته به اس ګیله نه وې اس ګیله کچری یونیورسٹی روڈ فورڈ روڈ مال روڈ ارباب روڈ صدر روڈ آرمی سٹیڈیم روڈ دا سرکونو کم دغه سی کوتی وی او لاره او سیکلو رشکت نشو تیرے دے ما گیلا نه کوله ما نه کوله گیلا آلتا دومره کوتی نه شي چې ورته لاره ولاړی ولې لکه گورنر چې پیریږي دا داسې نشي سره نو داسې سره سم او چې زه په کومه لار تیرېږم هغې کې د کندې وي چې زه رشکه کې ناست یم او زه پې تېرېږم هغې کې د کندې وي دا چا کړي تاسو کړي سبا که بیا د الیکشن اعلان وشو تاسو به وګورئ ګګرې به مغوستې او په سړک به روځي او ګډېږئ به ورته ګډېږئ که نه بلکې ځان لا څه کې ښځې هم راوباسي ورته لعنت ته زما په اومه پیړۍ وي په اومه پیړۍ چې ماله د ټولې دنیا بادشاهي څوک راکوي او زه خپله ښځه پولنګ سټیشن ته بوځم تاسو خیال راغی دا ټوله ګناه زمونږ ده ټوله ګناه زمونږ ده مونږ دې ته نه دي کتلي زاغان کې ناسته په سر د سروي زاغان کې ناسته په سر د سروي توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي زاغان کې ناسته په سر د سروي توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي رزیلان پاسی عبدالعظیمہ په شریفانو اعتراض نه کوي نن زه رزیلم ته رزیل نه چې په کلي کې د کوټنۍ نه وه او تام په صدر کې بنگله جوړه کړې او په حیات آباد کې د بنگله جوړه کړې مولا پورې خبره شي دا چنی وي دا خانان نه دي خانان څه شی ټول وایي خانان خان په عربي کې خیانت کوونکي ته وایي دا ټکی زده کوي چې ټول مرغلي خان په عربي کې خیانت کوونکي ته وایي ارباب په عربي کې د کافرو بت ته وایي دا خانان دي داسې روان دا چنی
چونی منی نن مغه چونو په کونه کې ګوته درکړه چونی منی یعنی د انګریزي سبق چې وای نو هغه خو سټوډنټ دی ځکه چې پتلونه چولې ټای تړلې سټوډنټ او ما چې قران په طرف کې نیولې ده او جماعت مدرسې ته روانه منه زه چنه منه شو وای ورته کنه وای دا چنه منی نو دغه چنه چې درکې ګوته نو قبر ته تلې شي تاسو له خو د مړي لمبام نه درځي لندن کې نه او بیا چې مرشي مردار شي خخ دي کی تاسو خپل امامانو له قران ورکي ځنن نه دا تریو کوي ته چې د امامانم لک بکهر ووري قران ورکا چې ته زما د پلار مړی ته ولاړ وې دې ځکه دې درد پیدا شوه چې خدای عزت ته پرګر غلې ما او مینت درته کوم چې دا مخ کې پروت نه وې بخا دا د چا خیال کې راغلي دي خو به څه چلو کی الله اکبر الله اکبر الله یو کابلې مولا او د مدرسې ته روانو ما ته وځي او مولا خبر اورا ما مدرسې ته زم نه وخت دی خبر اورا بیختي وځه ما نه اورم ستا خبره تا د اجرا جنازه کړې ول خبره خو اورا کنه تا ما پس پروپاګاندا کړی چې کابل مولا د اجرا جنازه کړي مالاو ول ما څنګه جنازه کړي چې وګونو ته مې ګوتې کړې او مې وی چې یو منبوس او پاروا د دې دوس الله اکبر بس الور دغه الله اکبر الله اکبر سلام نو ګرځولو سخات مې واغستو تیرالم بیا دا تاسو چې ورته چړي بړي وای تاسو جمعه ترانه شي مولا او مولا یو سلور بندانه مونږ کو کې راغلي دي سلور ملوانه څه کړی دي ختم شریف کړی دي نه مونږ پلار نه دي مړ همدغه چونی باندې پلار په قبر کې همدغه کې همدغه چونی درته ګوتم وای پاکای دي او ګنده سنبای خو نشي بوتله قبر ته نو مونږ چونی غنی شو او ته خان شو واوري دا اورېدو خبرې درته نه کوم ما د یو لوی سرمایه‌دار قبر پرانیسته لیدلې ده په منبر ناستم دروغ ویل د ایمان تاوان ده لوی سرمایه‌دار چې قبر پرانیستو کلی ته وړو لومبه خختای چرويستا دومره لړمان چروته داغه کار سو خپل خزه به سپلای کوله خزه به چې چرته شپاو کا د بغاګ نه کولو او نورې خزه به هم سپلای کولی دومره لړمانه د قبر نه وروت په یو منډه ته په سایکل بجلیګر تر ورسېدم 3 ورځې مې روټای نشو خوړې دی یاري دا مې لیدلی د لیدو خبره ورته کوم او دا مې لیدلی چې 15 کاله پس رئیس دی 15 کاله پس او هغه د لمبا پرخین په ګیره کې نخته دا مې لیدلی تاسو پوهی چې تاسو انجام به صحیح چنتورو ها رحمان بابا مالی دل هغه به 14 اگست جلسه کې درته وایم بیا اوس نه یقین وکړه اب بیا وایو زړه مې بیلوت ستا په مینا محبت کې زړه مې بیلوت ستا په مینا محبت کې عاشقې دې زهر راکړه په شربت کې لار زما و یار تم تړ ناصحه ما مندل دې دا یار په ډېر مهنت کې کدا عشق کمر پروزي سر بیللې ته چې ما ته غاخ چې په نصیحت کې د دنیا د دولتونو بے پروايم زه رحمان د عاشق په لوی دولت کې عاشقان شي عشق همیشه حسن سره کیږي کنه ها په خسته شي سره منی خسته شي باندې سره مېنیږي الله وی صبغت الله ومن احسن من الله خدای وی ما نه زیات خسته څوک دی نو کمنېږي خو په ما مېن شي کنه یو ټکی واوري مولانا تانوی رحمت الله علیه دنن نبی 100 کال مخکې په دلی کې تقریر کولو او 3 قسم یې وکړه والله بالله ثم تالله مجھے خدا لا یزال کی قسم ایک بار اللہ کہنا
दोनों जहान की नियामतों से बेहतर है। एक बार अल्लाह कहना और इसके बदले में जो कुछ मिलेगा तो मरने के बाद पता चल जाए। मुअज़्ज़िज़ानो जब आदत कई पचशी अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अव्वल आखिर तू ही तू, अव्वल आखिर तू ही तू, जाहिर बातिन तू ही तू। ओ रागले दुनिया ता या शपेतो कालुलेम या व्याव कालुलेम, ژوند به مې ټول چا سره معشوقې سره به نو چې معشوقې سره د خیر شک نه کړي په دنیا کې نه معشوقه به په قبر کې نږدې درته راشي. زما عزیزانو بنیادی یو ټکی دی چې کوم خدای چې روس د طالب په لاس ټوکړې ټوکړې کولی شي، هغه خدای چې د بدر جنگ ته 15,000 ملایکې نازلولی شي او ابو جهل پکې مکولی شي، هغه خدای هغه د بدر ملایکې امریکې ته لېږلی شي او بش پکې مکولی شي. نن امریکا په ټوله دنیا د خدایي دعوه کوي. عراق څه ښځه تختولی ده د امریکې نه، څه ښځه یې تختولی ده، خو د پټرولو خبره ده. دا کابل په ځمکه په پیمنار کې په صحابه روس بمباري کړې وه، تماشا مکړه. امریکې په هغې صحابه او په خاندان رسول به بمباري کوي. شیعګانو ته ویم چې دا مه کوئ چې هی 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 نه وایي، هی 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 بل ووایه، غیرت پیدا کا. امام حسین په 10 کسانو باندې په کربلا کې هی هی نه دي کړي بلکې د یزید په کونې ډنډې منډې دي. یزید لاړو، نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی، نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی، گر رہا تو نام حسین کا جسے یاد کرتی ہے کربلا. اغا حسین پسے بجارم والے کم حسین لچ اللہ سیدہ شباب اہل جنہ مقام ورکڑو، زبا پا آغا بی بی فاطمے پسے جارم والے چاچ اغیلا خاتون جنت مقام ورکو. خوشحالی پکار دا کہ جڑا پکار دا؟ ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء والشہداء، اللہ پسمکی حرام کری دی چې د پیغمبر او د شهید بدن ته بسنوي ثابت بپروتی. په قیامت کې چې شهید د ځمکې نه راپاسي نو د ده دا وینه او جامې به داسې خوشبویي کوي چې ټول معاشر به معطر کړي. بیا بله یو خبره پر وروالی کوو که نه، اوس خو زمونږ ورسره نکاح هم تړلی دی. من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی، تا کس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری. بله یو خبره کوو، زه چې تاسو ته وایم چې مونځ فرض دی، زه په خپله مونځ کوم که نه کوم؟ زه چې تاسو ته وایم چې حج فرض دی، زه په خپله حج کوم که نه کوم؟ زه چې تاسو ته وایم چې روژه فرض ده، زه روژه نیسم که نه نیسم؟ زه چې تا ته وایم چې زکات فرض دی، زه زکات ورکوم که نه ورکوم چې پیسې را سره وي؟ ټیک ده. اوس خو مونږیان خدای فضل دی ټول غوړ شوي دي، پیسې ورسره ډېرې دي، نو زه زکات ورکوم که نه ورکوم؟ ټیک ده. نو چې زه تا ته وایم چې من بکا او ابکا او تباکا علی حسین وجبت له الجنه، نو دی کې دا مالدار او دا مولیان ولی کمیس نه وباسي؟ په دې مسله به ما پوهوئ، په دې مسله به مې پوهوئ. ولې د ملا سني دا یې څه که دمره دمره وي لکه دا چې نو بیا بده خبره او که نه مانده وي او څه کوئ خدای بندګان. د ملک نه او د قوم نه څه جوړ کړي، داسې بې ډبه ملک شو چې په یو خبره نه پوهېږي. نن وګورئ، نن وګورئ ستا د پېښور شادي حالونه د لویو لویو پښتنو، ننګه پښتانه ننګه پښتانه ننګه پښتانه، هغه پکې
په شادي حالونو کې وي که نه وي سړو سره په یو میز روټۍ خوري که نه خوري چې زما ښځه زه ځان ته پښتون ویم او زما ښځه پردي سړي سره په میز روټۍ وخوري زما په دغه ښځه د ټول پاکستان خره واچوم دا نن داسې د اوس ملک شو کومه جمع کې چې در سره هغه سړی ولاړي چې ښځه په شفي مارکیټ او په کوچي بازار کې شاپینګونه کوي پردو سړو سره وایي په ایمان دې بازار کې ایک یې پاره د فکر ایک یې پاره ایک پاره ایک پاره ایک پاره ایک پاره د مازیګر ټیم کې تاسو ګورئ ایو دکاندار ورته چرته ویلي چې جا پھوسی اگے لنگ وہی پھوسی تیری ماں سی میں تو آج 14 سال دیا میں پھوسی ہو گئی ہیں تو پھسکائی دی کنه ټول اوراد د خدای د عظیم غا د پاکستان حکومتا کدی پزړه کې دا نه چې د پاکستان خزه په کورونو کې بندوم الله دې د ضیاءالحق غوندې په اسمان کې ټوکړي کا د پاکستان خزه دومره لرې لاړې آسان چل دی یو خزه کده معتبر نه د غریب خیر دی د کابلای په دې گیټ کې سر لاندې او په پاس وړاندوما او اعلان کوم چې کومه خزه بار وروته دا به حالي کرانه خزه وروته ګیره مې کله کوي خو پوه دي چې په دبلدین اورېدلې ما نړۍ دبلدین دی زمونږ بالا معنی کې دومره سپینه ګیره ده او ورسره جولیس روانې نظام مرګره ته چې دې دلته وسته وګور خدای دې بیړه په دا ګیره تبا کې دې نه خو د سپی لکۍ خېږي چې دا مونږ ګیرې کړي د سپی لکۍ څوک چې بربنډې ښځې ځان سره ګرځوي دا خنزیر د ګیرې نه د سپي لکۍ ښه دا ستا د ملک اسلام دی او دا ستا د ملک دین دی بیا 1400 کاله وشو چې د اسمان نه په 23 کاله کې کوم قانون راغلی دی هغه قانون په جماعتونو کې دوړې ووالو خاورو لاندې پروت دی او د لاډ میکالې قانون په عدالتونو کې د شیشو په المارو کې پراته دي که نه دي